الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد توحید عقیدی درسونو سلسله کې دو او یایم سوال ته رسیدلو. دینه مخکې سوال کې وضاحت شو چې قبرونو باندې جمعتونو جوړول. بل سوال دار چې ما معنی التبرک، تبرک معنی صدا او تبرک مقصد او معنی دا صدا. جواب دا دی چې التبرک طلب البرکه والبرکه هي حصول الخير ودوامه. تبرک ویل کیږي د برکت طلب کول او د برکت غوښتنه کول، او برکت دې ته ویل کیږي چې حاصلول د خیر لاس ته راوړل، چې ما ته خیر ملاوي شي او ما ته فائدہ ملاوي شي. مقصد دا دی چې تبرک ویل کیږي دیتا چې طلب او غوښتنه د خیر کول او د برکت کول، دې ته ویل کیږي تبرک. بل سوال دار چې ما اقسام التبرک، التبرک معنا چې زده شو نو تبرک اقسام کوم یو دي؟ جواب دار چې تبرک دا په دوه قسمه باندې دي. یو ته ویل کېږي التبرک المشروع وهو الجائز وهو ما دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة. یو قسم ته ویل کېږي هغه تبرک التبرک المشروع، تبرک المشروع متویل کیږي او التبرک محمود متویل کیږي، او دا جائز دی او په دې معنی دلایل د قران او د حدیث نشته دي چې دا جائز دی. دویم قسم ته ویل کیږي التبرک الممنوع والمحرم. بل قسم د تبرک چې دی هغه ته ویل کیږي ممنوع، یا بل اصطلاح ته ویل کیږي مذموم، چې داغي بدی بیان شوی دا او دا محرم دی او حرام دی. د دې نه به مؤمن مسلمان دا به ځان ساتي. بل سوال دا چې ما انواع التبرک المشروع، هغه تبرک چې هغه جایز دی او مشروع دی، د دې انواع او قسمونه کوم یو دي؟ نو جواب دار چې مشروع او جائز تبرک دا په دوه قسمه دي. یو ته ویل کېږي التبرک بالاشیاء المادیه المحسوسه، تبرک په هغه شیانو سره چې هغه محسوسي شیان وي، یعنی چې هغه په لاس باندې مسکیږي او هغه حس کیږي، لکه کتبرک بماء زمزم، لکه د زمزم په اوبو باندې برکت حاصلول. زمزم په اوبو باندې برکت حاصلول نبی صلی الله علیه وسلم حدیث ته چې بده کې الله تعالی خیر او برکت اچولې دي. او دویم قسم دی التبرک بالاعمال الصالحه، تبرک حاصلول په نیکو عملونو باندې، دام جایز دی. لکه منځ باندې سړی خیر او برکت حاصلې، الکه مونږ کومه په دې خاطر باندې چې زما ژوند کې، زما مال کې، زما بچو کې الله خیر او برکت واچي. دعا کول، صدقه ورکول، په صدقه سره مال زیاتیږي، کاروبار کې الله تعالی خیر او برکت اچي. خو به د مشروع تبرک د پاره یو دو شرط دي. هغه تبرک چې هغه جایز دی دا غیر لپاره به دو شرط دي. یو شرط دا چې دا تبرک مشروع او جایز تبرک چې په کوم شي باندې حاصلېږي، نو اول شرط پکې دا دی ان يدل دلیل صریح على ان فيه البركه. یو شرط پکې دا دی چې صریح او صحیح دلیل وي قران نه یا د حدیث نه چې دغه شی په باره کې راغلی وي چې بده کې خیر او برکت شته دی. چې صریح دلیل ني، صحیح دلیل ني، اواز تاویری ما ویلی نو دې ته اعتبار نشته دی، بلکې یو صحیح دلیل صریح
واضحه بد دغه شی په هغه خیر او برکت کې به دغه شاته موجود بوي. او دویم شرط پکې دا دی چې ان يكون تبرک به بنفس الطريقه شرعها الرسول صلی الله علیه وسلم. بل شرط پکې دا دی چې دغه شانته دا برکت به په هغه نفس طریقه باندې وي چې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم خودره ده. یعنی هغه طریقه د استعمال باندې به برکت حاصله ولیکيږي چې هغه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی. ځانه به طریقې به کنه راوباسي. لکه دې لپاره مثال زمزم وبو کې الله تعالی خیر او برکت اچولې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې دا څوک وس کی نو دې الله تعالی خیر او برکت الله تعالی غیر ورکی. د الله پیغمبر فرمایي د زمزم وبو چې څوک وس کی نو بکم نه چې سړی وس کی اقا شانته هغه شانته فائدہ الله تعالی غیر انسان ته ورکی. یا نبی اسلام فرمایي چې بده کې الله تعالی موړواله اچولې دي دا سړی وس کی باغې باندې لکه عام وبو چې وس کی باغې باندې تند ماتيږي او د زمزم وبو چې وس کی په دې باندې الله تعالی موړواله هم درکې. وس کې وسړی راولګيږي او د زمزم وبو هغه راواخلي او هغه باندې زخمونو دوايي کوي زخمونو دوايي کوي. نو دام علماء لیکي دام د توحید د عقیده ضد دی. په دې معنی به د زخمونو دوايي باندې کې چې را د زخمونو ور باندې دوايي کې دا طریقه خطا ده. ذکر رسول الله کې دا نه دی ویلي. رسول الله وی زمزم وبو د دې لپاره پاره چې وس کې بس هغه لپاره شفا ده. وسکل ویلي سکل حدیث کې سکل راغلي دي. یا چې دې دغه شان زمزم وبو کې الله تعالی موړواله چولې ده بس دغه فائدې راغلي دي. صریح نس کې دا راغلي دي. وسړی زخمون لپاره علاج ګرځي نو دا طریقه خطا ده. یا بل مثال دا علما ذکر کوي حرم جره کعبه د غزمکه کې الله خیر او برکت اچولې دي. شام زمکه کې الله خیر او برکت اچولې دي. صریح نس ته بده باندې اوس یو سړی راولېږي چې را په دې زمکه کې الله خیر او برکت اچولې دي او یاره د دې په دې ونو کې خیر دی. ونو کې خیر دی. دا ګټي لوټي او کاڼي بوټي دیم د ځان سره خپل وطن ته وړه په دې کې خیر دی. واغه ځان بسې موګه او دا خاور راخله دا اخره په دې کې خیر دی. نه شریعت دا نه دی ویلي. بس دغه ته بغل کېږي دا غیزه کاڼي دا غیزه بوټي دا غیزه شګه دا غیزه خاوره دا غیزه لوټي د دې نه به ځان د دې دا غر اخلي او هغه د ځان بسې موګي او هغه اخلي هغه خوري او هغه دغه شانته هغه ته احترام نه بلکې دغه الله خیر او برکت اچولې دي. هغه د خیر او برکت مګه د بدق کې به زمونږ استاد عقیده چې الله به کېده اعمال په اعتبار سره ثوابونه به کې زیاتېږي. الله د غزل یو مقام او درجه ورکړل په دغه معنی به عقیده ساتي. دا غیزه په ګټو او لوټو دا غیزه په خټو دا غیزه په ګو دا غیزه په ونو دا غیزه په دغه شانته ونه بوټو باندې عقیده نه ساتي چې دې کوم خیر او برکت اچولې شوی دی او دا د مرزون د فاره شفا ده. نه ان شاء الله به خبره پوه شوي استي. مشروع جائز تبرک حاصلول نو دې لپاره څه شرط شو؟ دوا. یو شرط دا چې دغه شی تبرک دا په صریح او صحیح نس کې براغلی وي. دویم شرط دا شو چې په کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم او شارع مونږ ته خودره د پات طریقه باندې به تبرک حاصلې. د ځان په کې طریقې نه راو باسي لکه نن سبا د مبتدعين دا راو باسي. نن سبا دا شانته دا د قسم زیارتونه جوړ شوي دي دا شانته هغه داخله راو باسي او ان شاء الله په دې کې به تبرک ممنوع. هغه دغه شانته دوه قسمونه دغه ان شاء الله یو. نو بل سوال دار چې هغه تبرک چې هغه ممنوع دی مذموم دی او محرم دی هغه انواع کوم یو دي. هغه به په دوه نوع دي. دوه قسمه دي تبرک ممنوع چې هغه نه منع شوی ده. یو هغه منهت عنه الشریعه یو هغه منع شوی تبرک چې دا غینه شریعت منع کړي. قرآن حدیث ته منع کړي لکه کنه یعنی تبرک بالاصنام والاوثان. لکه قرآن او حدیث کې دا راغلي ده چې د بوتانو د شکلونو د دینه به تبرک نه غواړي. هغه نه به مسلمان ځان ساتي. او دویم قسم ما كان من الاسباب الوهميه التي لا حقيقه لها. دویم قسم هغه دی هغه سببونه وهمي چې هغه کې حقیقت نه وي. دا مسلمانانو کې څه باندې زیات دي حقیقت نشته او خلک وي یره تاویل او ماویل په رواني لکه کتبرک بذوات الصالحین
لکه یو نیکعمل سړی دی نیکعمل سړی دی د هغې ذات پورې د هغې ذات ته تبرک حاصلول هلکه دا خو ډېر نیک سړی و او دا چې مړ شو دې قبر له ورځه او دې کوم خیر او برکت دی او دې نه دعاګانې غواړه او په دې سره بچي الله تعالی انسان ته ورکړي مؤمن مسلمان ته بچي دې غواړه د کاروبار ټیکوالی دې غواړه د دې دغه شان ته دا شګې رااخله او هغه ځان پسې مکه او ګټې ځان پسې مکه په دې کې خیر او برکت دی نه او ثيابهم یا د هغوی جامې رااخلي هغې کې خیر او برکت دی یا د هغوی لاړې رااخلي د الله د پیغمبر په لاړو کې الله خیر اچولی دی خو زما او ستا په لاړو کې خیر نشته دی نو صالح خلکو د نیکانو خلکو لاړو پسې به نه ګرځي او یا دغه شان ته ونې بوټي ځینې خلک یا د کاڼي ونې بوټي دا زیارتون د خلک ځي هغه راخلي خپل بدن پسې مږي او دغه شان د هغې هغه مالګې څټي دا ټول ناروا دي دا ټول دغه شان ته ناروا دي او دې نه ځان ساتل پکار دي او دا ټول دغه شان د دوه قسمونه دا د هغې تبرک دی چې هغه منع کړی شوی دی مقصد دا تبرک دې ته ویلی کېږي چې خیر او برکت حاصلول د دې لپاره دوه قسمه دي یو قسم هغه دی چې هغه جایز دی جایز به صریح او صحیح نص باندې ثابت وي او هغه طریقه چې کوم شریعت موږ ته ښودلي په هغې طریقه به موږ حاصلوو او بل ناروا دی ناروا لکه شریعت ته موږ منع کړي لکه د بوتانو د عبادت او د هغې نه طلب حاصلول د تبرک او بل هغه چې هغه وهمي دی هغې حقیقت نه وي لکه د نیکانو خلکو پسې ګرځېدل د هغې ذات او د هغې پسې ځان مګل او د هغې لاړې راخیستل هغې کې خیر لټول د هغوی جامو پورې او دغه شان د زیارتونه دغه شان د ګټې لوټي او دغه شان د ونې بوټي دې پسې دغه شان د خلکو دې کې الله خیر اچول نه دغه پسې ګرځېدل دا بکار نه دي ولې په دې باندې عمل ته نقصان رسېږي او دغه شان ته د مؤمنانو مسلمانانو عبادتونه دا په دې باندې خرابېږي وصلی الله علی نبینا محمد